آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب وایي د امنیتي ځواکونو له لیکو به فاسد کسان لرې کړو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب چې هلمند ولایت کې 215 په اردو کې امنیتي سرتیرو ته خبرې کولې د اوسني نظام پر تقویه ټینګار وکړ. د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه به فاسد کسان لرې کړي. نوموړی وایي ځواکونه یې په لوی عزم او ارادې د دې خاورې خدمت کوي. د همداراز وویل چې داسې یو پوځ به جوړ کړي چې ګاونډي هیوادونه تل ترې ډار وکړي. له اوسني نظام څخه پر دفاع د ملي دفاع وزارت سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال دي چې موده مخکې د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي و چې له هیواد څخه به د دفاع لپاره دوی د 350,000 کسیز پوځ د جوړولو اراده لري. حنیفي زیاته کړې چې زموږ داخلي عواید دومره دي چې 350,000 کسیز پوځ معاش ورکړي او د سر په قیمت د خپلې خاورې او وطن څخه دفاع وکړي. قدرمن لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.